هغه کس چې د هغه په ملا باندې دردي یا د هغه تبه ده او یا د هغه نور دردونه دي او هغه غواړي چې زما دغه تبه دغه دردونه او د ملا دغه درد د ختم شي، دغه د پر ډیر ذات آسان عمل دی. هغه د سورۃ الانبیاء دغه درې آیاتونه دي. اول نمبر د سورۃ الانبیاء آیات نمبر 101 آیات نمبر 102 آیات نمبر 103. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. یو دیم آیات لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. دوا دریم نمبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دا درې آیاتونه مبارکه دا د په یو پاک لوح کې ولیکي او د داسې کوي په اوبو باندې د اوینځي چې په هغه اوبو باندې نور نه لګېدلې او بیا د هغې نه 3 ګوټه اوبو په مریض باندې وسکي تر 3 ورځو پورې دا عمل جاری ساتي او چې کله د مریض په ملا باندې یا په بل ځای باندې درد راځي دا اوبو دی ولا په هغه ځای باندې مګي ان شاء الله چې الله جل جلاله به ورته شفا ورکي. نو ډیر آسان عمل دی. د سورۃ الانبیاء آیات نمبر 101 آیات نمبر 102 آیات نمبر 103.